دریم تپوس دا ورور کړی دی ډېر ناشنا تپوس دی ښکلی تپوس دی چې حکومتي ادارو کې زما څه مسله و څه مشکل و چې هغه نه حل کېدو یو ملګري ما سره مرسته وکړه په دې کې وی ما ورته ویل چې خبره دې راته اسانه کړه الله دې تا سره ښه وکړي نو چا راباندې اعتراض وکړو چې راته چې ووایي چې تا راته خبره اسانه کړه نو دا خو شرکیه لفظ دی ځکه چې یو کار اسانول د چا کار دی هغه د الله کار دی نو آیا دا خبره شرکیه ده او که نه جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی چې دې کې شک نشتی چې ټول کارونه د الله سبحانه وتعالی په لاس کې او الله سبحانه وتعالی خالق دی د هر شي او رب دی او باچا دی او مالک دی او تصرف کوونکی دا مغه دی رزق ورکوونکی مغه دی یو شی ورکوونکی هغه دی یو شی منع کوونکی هغه دی خو ما تاسو دا خبره وکړه او بربري کو چې د بعضو دا شوق دی چې جواب ورکم بس یوه او دا بعض په دې مسله کې د حد نه زیات شي لکه د بعضو خلکو د دینداري لکه په دې سر ور واوړي او د بعضو د تقوا او د توحید یعنی کمی پولی چې الله او د الله پیغمبر یې خو دې دی پکې د هغې نه م واوړي نو په خبره کې سوچ پکاري زه درته یو حدیث وایم امام مسلم رحمه الله راوړی دی ابو هريره وی رسول الله دا خبره کړې ده من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه کچرته یو مسلمان د بل مسلمان نه سخت لري کړه الله به د آخرت په سخت کې سخت لري کی او دې ذکر رسول الله وی کوي مسلمان سخت لري کړه او سخت لري کول د چا کار دی د الله کار دی نو به خدای شرکی الفاظ دي سخت لري کړه بیا رسول الله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة او چا چې سانتیا راوسته په یو سړي باندې قرضه ده یو سړي سره حق دی او هغه حالات کمزوري دي تنګسیا پیدا او د په سانتیا راوسته الله به بده باندې سانتیا راوړي په دنیا او په آخرت کې او دې کوئی کچا سانتیا راوسته اسانتیا راوسته د خدای الله کار دی بیا بل حدیث اور امام بخاری و مسلم رحم الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله چې کله د معاذ او ابو موسی اشعری یمن ته لېږل ورته وی یسرا ولا تعسرا اسانتیا پیدا کوي او په مسلمانانو باندې سخته ما جوړوي به انسانانو سخته ما جوړوي اوس دې کې نسبت د اسانتیا او نسبت د مسلې د ختمولو د انسان ته وشو نو رسول الله هم د دې خبرې نه کوي چې هغه شرکی نو جواب د دې مسلې دا لړن حاصل ده اصل مسله حل کوونکې او اصل اسانتیا راوستونکې هغه الله سبحانه وتعالی په دې کې شک نشته خدا انسان په کې یو سبب دی نو ته چې کله وایې چې پلانی زما دپاره دا کار آسان کو نو ته دا وایې چې الله پکې دا یو سبب وګرځو د ده په ذریعې سره الله دا کار آسان کو نو د جایز دی په دې کې هیڅ حرج نشته او ډېر خیال ساتئ په جواب ورکولو کې هسې ګرم ګرم کېږي مو جاري مسلې جواب ورکوئ دا بعض کسانو ته چې توحید درس وکړي بیا چې مخې له سره راځي فتوی پې ورکوي بعض ته چې د شرک مسله بیان کړي چې بس ورځي پې او که چا د څه مسله بیان کړي هره مسله کې سوچ او فکر او علماو ته رجوع کول یو کس موږ سره یو ورځ ناستو په مجلس کې راسره ناستو په کور کې نو ما یې دا ایسي بند نه کړم دا کمره یخه کړې یا هغه داسې قاري صاحب ورته کې قرآن ورته شریف یاد وایي چې تا چې دا خبره وکړې چې کمره د ایسي یخه کړې دا شرک نه یخول او ګرمول دا خو د الله کار دی نه ته څنګه وایې چې هغه ته ما وایي ته په دې مسله باندې پوه دی چې ته به څه باره کې تپوس کې لږ سوچ کوه لږ فکر کوه د یو مسلمان هم دا عقیده نه ده چې هغه دې دا وایي چې یعنی د پلاني شي یا د پلاني انسان دا کار وکړو بغیر د الله د طاقت نه بغیر د الله د توفیق نه بغیر د الله د تقدیر نه بغیر د الله د رضا نه دا چا عقیده شته نشته دا عقیده نو نسبت د شرک او د کفر دې کې لږ گزاره کوي او د علماو نه تپوس کوي د علماو کار دی
والله اعلم.